جبر د ژوندون کوو جبر د ژوندون کوو جګه غړۍ سرې سترګې واه جبر د ژوندون کوو جبر د ژوندون کوو جګه غړۍ سرې سترګې ستاسو یو بیت دی که نه چې یو مصره ده چې زهر په څو دي دوکانداره زه په څو مرم درشای څه کیسه ده او دنیا ډکه ده له ډېرو بختورو دنیا ډکه ده له ډېرو بختورو دنیا ډکه ده له ډېرو بختورو چېرته یې به چېرته تا به خلک ګوري نو برنګ صاحب ستا له خپلې تجربې شعر آمد ګڼئ کاورد ګڼئ یعنې الهام ورته الهام در باندې کېږي او که ریاضت کوئ او ځینې شیان دي چې ته تللې وړې دي ځینې شیان دي چې ته تللې وړې دي زما خوشحالي خفه ده زما آرام غرې ونیو څوک دی چې ټکوي مې د زړه ور څوک دی ته خو دننه یې بهر څوک دی چې ټکوي مې د زړه ور څوک دی ته خو دننه یې بهر څوک دی د مخ له رنګه مې چا رنګ واخیست د مخ له رنګه مې چا رنګ واخیست چې کوي ما باندې باور څوک دی کډې بار په شکسته زړونو کډې بار په شکسته زړونو دلته آباد له خپل هنر څوک دی او خدایا بیغمه ستا په ډاډ یم خدایا بیغمه ستا په ډاډ یم ته توانای تا نه بر څوک دی اوبرنګه سترګو نه دې اور څاڅي اوبرنګه سترګو نه دې اور څاڅي زړه له حاله دی خبر څوک دی لیدونکو سلام مینه او ادب هیله دا ښه به وي د صحت جامې به هم پر تن وي هنرکدې ته مو ښه راغلاست کوم د نن په هنرکده کې هم د تیر په څیر د خپلو نفسیاتو د خپلو کیفیاتو صاحب شاعر د خپلو فردي تجربو صاحب شاعر رضوان وبرنګ را سره دی له وبرنګ صاحب سره به د هغه په ژوند په ادب باندې د هغه په شعر و شاعرۍ بحثونه کوو خبرې به کوو او شعرونه به ترې اورو تر پایه را سره پاتې شي ملګرو لکه څنګه مو چې یاده وکړه ځوان شاعر د خپلو فردي تجربو خاوند شاعر رضوان وبرنګ را سره دی وبرنګ صاحب هنرکده کې درته ښه راغلاست ډېره زیاته مننه قدرمن ملګری ستوری صاحب او همکارانو چې راغلي دلته او دې ښایسته خپرونې ته مو زه مېلمه کړم جار وبرنګ صاحب هر وخت راشئ وبرنګ صاحب دغې خپرونه کې موږ څو برخې لرو پوښتنې به هم کوو سره بحثونه به هم کوو او شعرونه به هم درنه اورو ملګري پوښتنه کړې ده چې وایي چې سخت ژوند ته دې اوږه ورکړې وه او لا هم دغه بار په اوږو ګرځئ د دې تر شا هغه محرکه قوه څوک وه او پس له موره دې چا لاس درکړ والا اکثرو خپرونو کې دا پوښتنې ما بېلابېل ډول باندې ځواب کړي دي او وجه هم همدا ده چې شاید دا محرکې قوې هم یوه نه بلکې ډېرې وي خو تر ټولو مهم کس چې ما په ژوند کې یعنې هم هغه وخت چې زما مور ژوندی وه او هم تر هغې وروسته له ما سره و هغه زموږ یو ماما دی چې یعنې تر پلار زیات دی کم نه دی که نه او دا هم تر خپلو اولادونو یعنې ما ته په کمه سترګه نه دي کتلي ته هم له کوچنیوالي یعنې د ده ډاډ ملاتړ او لارښوونې د دې باعث دي چې ستاسې په وینا دغه ستونزې او کړاوونه
لاس یې درکړ. ځان په سکون د عذاب واړوه لږ، ځان په سکون د عذاب واړوه لږ، په زخم ښه دي شراب واړوه لږ. د تباهۍ د ورک دلیل سواله، د تباهۍ د ورک دلیل سواله، خدای دې په غم د ځواب واړوه لږ. ربا او برنګ چیرته ناڅاپه کې په، ربا او برنګ چیرته ناڅاپه کې په، باران شاداب او شهاب واړوه لږ. او برنګ صاحب له تا هم شعر اورو. ولې نه، کوشش وکړم چې داسې شعرونه ووایم چې ستاسو کتونکو ستاسو ټول شعرونه ښه دي انشاءالله. دا نوی غزل د ستوری صاحب چې په غزلو کې مې دا به خلک ګوري، په غزلو کې مې دا به خلک په غزلو کې مې دا به خلک ګوري، زه به نه یم او ما به خلک ګوري. واه. نندارچي د خپل ځانګړي درون ښه یم، نندارچي د خپل ځانګړي درون ښه یم. واه څومره نندارچي د خپل ځانګړي درون ښه یم، معمولي غوندې دنیا به خلک ګوري. دا بیا ووایه، دا ډېر عجیب دی یاره. نندارچي د خپل ځانګړي درون ښه یم، معمولي غوندې دنیا به خلک ګوري. او یاران ډېر تر ما خراب زما حالت کړي، یاران ډېر تر ما خراب زما حالت کړي، یاران ډېر تر ما خراب زما حالت کړي، سزاوار زه یم سزا به خلک ګوري. واه. دا بیا یاران ډېر تر ما خراب زما حالت کړي، سزاوار زه یم سزا به خلک ګوري. واه. او دنیا ډکه ده له ډېرو بختورو، دنیا ډکه ده له ډېرو بختورو، دنیا ډکه ده له ډېرو بختورو، چېرته یې به چېرته تا به خلک ګوري. دنیا ډکه ده له ډېرو بختورو، دنیا ډکه ده له ډېرو بختورو، چېرته یې به چېرته تا به خلک ګوري. او د وبرنګ له شاعرۍ نه که خوند اخلي، د وبرنګ له شاعرۍ نه که خوند اخلي، د وبرنګ له شاعرۍ نه که خوند اخلي، یو بل باب ورته جلا به خلک ګوري. دنیا ډکه ده له ډېرو بختورو، چېرته یې به چېرته تا به خلک ګوري. وجود په لړزه راولي یاره. ډېره مننه وبرنګ صاحب. نوي څه و فکر کوم نه مو خپور کړی. ډېر عالي و. شاعري مو له کوچنیوالي کوله او که په ځوانۍ کې له کوم چا متاثر شو؟ والله اول زما یو څو ملګري وو، دوی یو څه دا د شاعرۍ له مطالعې او شعر سره د اشنایي دغه درلوده. بیا دوی سره چې زه کله معرفتو شو نو بیا زم یو نیم وخت به مې دوی سره یو شعر مې اورېده او لوسته. بیا د سعود صاحب یو ټولګه وه، بس همدغه شانتې ښه یم. دې ډېر متاثر کړم په یوه شپه کې دا ټوله ولوسته او ډېر زیات. نو زه فکر کوم چې دغه وختونو چې له شعر سره زما د اشنایۍ البته هغه سفر پیل شو. او بیا نه پوهېږم نو چې څه وخت مې په ځان دغه حساب وکړه چې ځان د شاعر نوم کېښود که نه، یا دغه هڅه مو وکړه. ډېره ښه ده. هغه ستاسو یو بیت دی که نه چې یوه مصره یې ده چې زهر په څو دي دوکانداره، زه په څو مرم. درشایي څه کیسه ده؟ والله دا شعر زما کېدی شي چې تر ټولو نورو شعرونو ډېر خپور شوی او د خلکو په ژبه خو ما تر اوسه پورې په کوم مشاعره یا بنډار کې هغه ډول نه دی ویلی، ځکه چې ډېر دومره تکرار شو چې ما ته یې هغه ویل یو ډول نامناسب ښکارېدل. ډېر خوندور ده. دا خو ژوند د تجربو او د مختلفو حوادثو ټولګه ده. او همداسې یو ماښام و، موږ هغه وخت په هندوستان کې محصلین وو او یو ماښام دغسې یو خیال یې ګڼې هر څه چې و، نو ما دا مصره ذهن ته راغله. یو ملګری دی زموږ ساجد بهار، هغه ته مې زنګ و، دلته کابل کې و، چېرته په مجلس کې ناست و. نو ما ورته ویل چې بهار صاحب یو بیت مې لیکلی، یا به ډېر ښه او یا به ډېر خراب وي، داسې منځ کې دغه به نه وي. نو ده راته ویلې چې زه خو کوم بنډار کې ناست یم، مجلس کې یم، نو ته ما ته ووایه خیر بیا به زه دا اډه کړم او بیا به یې په اړه درته وروسته دغه وکړم، بحث ورسره وکړم. مال صحیح ده، ما دا بیت ورته ووایي نه د چا یاد مړ کړم او نه په ژړېدو مرمه، زهر په څو دي دوکاندار، زه په څو مرمه. نو ده داسې ډېره
غیر ارادي بېدرېغه ناڅاپه واه او دغه یې وکړلو هغه مجلس یې سره دغه کړه نو ما ته وایي چې یاره مجلس نه تېرېږه ته دا بیا ووایه نو ده بیا دا موبایل البته په لوډ سپیکر لګولی و بیا مې ورته وویل چې بیا مې ورته وویل دا بیا ووایه خو 2-3 ځله یې تکرار باندې و هغه زمونږ یو له هغه ډېرو هغو ملګرو نه چې موږ ته یې اکثر ډاډ راکړی یو دی هم نو بیا ډېر ډاډ راکړو ویل چې ډېر ښه بیت دی او په همدغه کیفیت کې چې دا حتما پوره کړي نو بیا پسې نوره مو ولیکل ډېره مننه وبرنګ صاحب د دومره ښې شاعرۍ باوجود ولې ټولګه نه چاپوئ والا زه نه پوهېږم چې د دې پوښتنې ځواب یعنې واقعا ما سره هم داسې مشخص نشته چې زه وایم چې دغه وجه خاص دلیل نشته خاص دلیل نشته عام دلایل شاید زیات نو چاپ بشي انشاءالله څومره وخت وروسته ځکه چې دا ځل مو ډېر ملګري والله ډېر رښتیا ملګري ډېر په تمه دي او زه خپله هم نور دا حس کوم چې ګرچې دغه ټوله شاعري چې په دې ټولګه کې به چاپېږي شاید ټولو ته اشنا وي او ډېره تکرار هم وي خو د دې لپاره چې خوندي شي او موږ نه پاتې شي نو باید چاپ شي نو په تمه یو یاره چې ډېر ژر چاپ شي غم به دې دا غټې سترګې وڅښي لکه جام غم به دې دا غټې سترګې وڅښي لکه جام ما ته یې راواړوه چې وادړوم پام غم به دې دا غټې سترګې وڅښي لکه جام ما ته یې راواړوه چې وادړوم پام چا راته سهار په خیر لیکلي مو دپس دا ورځ مې هم په یاد ده چا راته سهار په خیر لیکلي مو دپس ومې لید سهار چې څنګه اوړي په ماښام او دې ته حادثه وایي مړ هسې که ژوندی دې ته حادثه وایي مړ هسې که ژوندی چا نه غلطۍ کې راته شوی دی سلام او نه به دې منله چې دې ومنله اوس نه به دې منله چې دې ومنله اوس څنګه اواره و برنګ اخر کړې په خپل نام برنګ صاحب له تاسو یې هم ورو وبه کړي کانې سترګې وبه کړي کانې سترګې وبه کړي کانې سترګې غټې د وړې سترګې واه وبه کړي کانې سترګې وبه کړي کانې سترګې غټې د وړې سترګې څومره عجیب څومره عجیب او ولې راغږېږي نه ولې راغږېږي نه ولې راغږېږي نه ستا خو غږېدې سترګې دا بیا ووایه ولې راغږېږي نه ستا خو غږېدې سترګې پاتې به وي بومې ځای پاتې به وي بومې ځای پاتې به وي بومې ځای ورته د دې سترګې پاتې به وي بومې ځای پاتې به وي بومې ځای ورته د دې سترګې وژني سړی خاندي چې وژني سړی خاندي وژني سړی خاندي چې ژوند بخي بیا مړې سترګې وژني سړی خاندي چې ژوند بخي بیا مړې سترګې واه جبر د ژوندون کوو جبر د ژوندون کوو جګه غړۍ سرې سترګې واه جبر د ژوندون کوو جبر د ژوندون کوو جګه غړۍ سرې سترګې زه په یو نظر نشه ما ته پیمانې سترګې زه په یو نظر نشه زه په یو نظر نشه ما ته پیمانې سترګې بل څه به مې څه لیدل بل څه به مې څه لیدل بل څه به مې څه لیدل تا سره مې تلې سترګې بل څه به مې څه لیدل بل څه به مې څه لیدل تا سره مې تلې سترګې تا سره مې تلې سترګې څومره ژوند وبرنګ هم کوي ژوند وبرنګ هم کوي ژوند وبرنګ هم کوي خوب ویني ړندې سترګې واه 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 څومره عالي وبرنګ صاحب دغه لنډه موده کې البته داسې ګوشهنشین شوی غوندې علت یې څه دی شعر هم ډېر نه خپروئ والله زما زړه مات دی څه کیسه ده نه نشته یو څه ژوند دی نو کیفیات مختلف وي د انسان مصروفیات مختلف وي کله ډېر سړی اوزګاري کله لږ سړی اوزګاري کله ډېر سړی ګوشهنشین کله لږ بس همدا ژوند دی او همداسې روان دی ښه ارزوی یعنې ډېره ښه ده خو د زارې ولادته سیاپوشي له مستۍ نه هغه د حیران صاحب خبره شانې نزول څه دی تر شا یې څه کیسه دی دی والله سیاپوشي در باندې په خدایي ګرانه ده خبرې د انسان په درون کې د خپل ځان په اړه ګرځي که نه ځینې قضاوتونه سړی د ځان په اړه کوي یا ځینې څه د ځان په اړه ویني خو بیا یې نورو ته نه وایي که نه ویلی نه شي یا مثلا یو څوک دنیا چې څنګه فکر کوي ته غواړې چې هماسې فکر وکړي خو ته ګورې چې نه یاره
اصله مسله خو بل څه ده که نه او ښه ده چې خلک نه پوهېږي. نو اکثر وخت ما داسې فکر کړی چې یاره دا مونږ چې څومره خدازار یا ځان زورونه کوو یا دغه خپل ژوند په یو ډول په زوره داسې د تراژیدۍ لوري ته بیایو، د دې تر شا یعنې داسې دغه هم نشته کوم خاص ضرورت که نه، اکثر داسې لکه په زوره شي دې ته بهانې ګوري چې معنا دا ژوند په دغه اړخ ته بوځو. ښه او بد به یې نه وایو، زه چاته به یو ژوند ښه چاته نو ما ځان سره داسې فکر زړه کې کله کله کوو که نه چې یاره دومره خو ولاکه ستونزې در باندې لکه دا څومره چې ته ځان ته دې غټې کړي، نو بیا دا باید شاید بیا مغه له تاسو لیکل شوی چې خدازار یو له عادت سیاپوشي له مستۍ. ډېره مننه. هغه ندرت صاحب هم وایي چې سیاپوشي زما ځانګړی انتخاب نه دی، خو بې حرمتي د وژل شوي ارمان نه کوي. هغه نه مې دا پوښتنه کړې وه، خو هغه ویلې چې ځینې ارمانونه هم داسې پټ ښه دي، مړه ښه دي که نه. نو برنګ صاحب ستا له خپلې تجربې شعر آمد ګڼئ کاور دې ګڼئ، یعنې الهام ورته الهام در باندې کېږي او که ریاضت کوئ خپله ورته؟ والا نه، شعر خو انسان که معقول ځواب دې پوښتنې ته ورکړي هغه دا دی چې ریاضت وکړي. نو یعنې د دې ښه اثبات هم دا دی که زموږ یعنې هغه ډېر استاد شاعران هم چې څوک دي نو دوی هم خپل لومړی شعر که چېرته دا د آمد مسله وی یا د الهام مسله وی باید ډېر عالي لیکلی وی، او زه فکر نه کوم چې داسې به وي که نه. تر ډېره اوس دا خبره مرته کېږي که چېرته آمد وایي نو بیا خو شاعر ښکاره شو، یوازې لیکونکی شو، تر ورق یې رسوي که نه. بیا خو نو صرف یو دغه شو. نو ما همدا مثال ځکه وویې که نه، اوس که مثلا زموږ لوی شاعران هم دي چې هغه به تل دغه یادېږي، نو هغوی هم نو که چېرته د آمد مسله وي هغه خپل اول شعر باید همدومره ښه لیکلی وی لکه دا خپل اوسني شعرونه که نه، خو داسې نه ده. نو دغه چې ریاضت کېږي، هنر که هر هنري هغه په ریاضت او په مشق او په تمرین او په تراشل او ثقل په دې باندې ښه کېږي. خو یو دغه غواړي داسې هم نه ده که نه، هغه زه الهام نه ورته وایم، شاعرانه کیفیت ورته وایم. مثلا اوس ما تا سره دا خپرونه جوړه کړه، تر یو وخته به زما کیفیت شاعرانه وي، دلته مو شعرونه وویلې تا نه مو اورېدل، او یا مثلا سړی د شاعرۍ یو کتاب راخلي، د شاعرۍ یو مجلس ته ورځي، له شاعرانو ملګرو سره ناسته ولاړه طبعه به برابره وي شاعرۍ ته، نو هغه کیفیت د انسان شاعرانه شي، نو په دغه وخت کې بیا دغه ریاضت نتیجه ورکوي که نه. د ریاضت هم داسې نه دی چې ته نور شاعرانه کیفیت او چاپېریال ډېر لرې اوسې او بیا ووایې چې یاره زه ریاضت کوم او خامخا باید زه څه ترلاسه کړم، نو شاید هغه وخت کې بیا ډېره نتیجه ډېره مننه. دواړه یو څه دغه دي، یو بل سره کراس کوي که نه. څه ناشنا مستم، څه ناشنا مستم کربا پتا مستم، څه ناشنا مستم کربا پتا مستم، روزگار کچه ساقی، روزگار کچا ساقی ز بې حیا مستم، او نیم پوشیده خاموش، نیم پوشیده خاموش، نیم براله مستم، او په یوه سا ژوندی، په یوه سا ژوندی په بله سا مستم، په یوه سا ژوندی په بله سا مستم، هوا ده بیا خفا او برنګ بیا مستم. برنګ صاحب د تاسو دا یو غزل دی ستوری صاحب، مخکینی دی، هیله ده چې خسته کن نه شي ستاسو کتونکي. ډېر عالي ده. ژوند شته خو څنګه وشي، ژوند شته خو څنګه وشي، ژوند شته خو څنګه وشي چې تمام غرې ونیولی، ژوند شته خو څنګه وشي، ژوند شته خو څنګه وشي چې تمام غرې ونیولی، د هر یو کیف خالقه خالی جام غرې ونیولی. ژوند شته خو څنګه، ژوند شته خو څنګه وشي چې تمام غرې ونیولی، د هر یو کیف خالقه خالی جام غرې ونیولی. سلګۍ اورمه زه رنګ یې زما غوندې دی، سلګۍ اورمه زه رنګ یې زما غوندې، سلګۍ اورمه زه رنګ یې زما غوندې دی، لکه بې موره وړکی نن ماښام غرې ونیولی. سلګۍ اورمه زه رنګ یې زما غوندې دی، لکه بې موره وړکی نن ماښام غرې ونیولی. او ځینې شیان دي چې ته تللې وړي دي، ځینې شیان دي چې ته تللې وړي دي، زما خوشحالي خفه ده زما آرام غرې ونیولی. دا بیا ځینې شیان دي چې ته تللې وړي دي،
زما خوشحالي خفه ده، زما آرام غری زما ونیول. آرام غری ونیوله او له مودو وروسته راغلی له هر قدمه د جار. دا ډېر عجیب دی. له مودو له مودو وروسته وروسته راغلی راغلی له هر قدمه د جار لاس درکولی نه شم او سلام غری ونیوله. له مودو وروسته راغلی له مودو وروسته راغلی له هر قدمه د جار لاس درکولی نه شم سلام غری سلام غری ونیولی. ونیول. شعر حصه د وجود لولی یوری ما، شعر حصه د وجود. شعر حصه د وجود لولی یوری ما، لکه اوبرنګ د اوبرنګ هر کلام غری ونیولی. واه واه ډېر عالي دی فرانک صاحب. ملګري پوښتنه کړې ده چې شخصي تجربو ته څومره قایل یاست؟ د شاعر کومې فردي تجربې چې دی اوس مخکې باید کې که نه چې په موده پس راغلی او له هر قدمه وروسته راغلی څومره ورته قایل یاست؟ دا څنګه ارزوئ؟ والله د عمومي د شاعرۍ له نظره خو به هغه ځواب چې کوم دی هغه بیا بل وي زما که نه، خو د خپلې شاعرۍ په ارتباط ستاسو په شاعرۍ په مورد دغه خبره ډېره کېږي چې ډېره شخصي تجربې دي. تر ډېره یا زیاته مطلق شخصي تجربې مې ورته ویلی شي. او که کوم ځای داسې دغه یي هسې په غلطۍ کې دغه شخصي تجربه نه وي شیر شوي او یو څه خیالي دغه یي هغه به بیا بېله مسله وي، خو زما د ځان په اړه او د خپلې شاعرۍ په اړه همدا فکر دی چې یا دا زه خپل استعداد هم نه ګڼم چې ما د یوازې شخصي تجربې شعر کړي وي او له ما نه کېږي همداسې هغه کم څه چې ما تجربه کړي وي او شعر شي هغه که ډېر ښه شعر هم نه وي ما ته زما زړه ته منلی، خو کوم څه چې ډېر خیالي بیا یې هسې هغه زما دغه پرې نه کېږي که نو او نور بیا د عمومي د شاعرۍ په اړه خو بیا دا بېله مسله ده. ډېره مننه. اوبرنګ صاحب شعر فطري ګڼئ او که نه کسبي ده، په مطالعه هم حاصلولی شو؟ د شعر لیکل البته او والله حاصلېږي خو چې سخته کیفیت به بیا څنګه مسله یې ما فطري استعداد پکې ډېر مشر ممتاز صاحب نه دا خبره اورېدلې وه که نه چې مطالعې سره د لوستونکي طبع شاعرانه کېږي او بیا دغه یو محرک ورته ګرځي. بالکل بالکل ما تاسو ته مخکې ویلې که نه چې دغه شاعرانه کیفیت حاصلول او د شعر مطالعه انسان ته دغه استعداد ورکولی شي. لکه ما چې خپله همداسې دغه سفر پیل کړی که خو نو یو څه فطري دغه هم پکې ضرور دی که نه. ځینې هنرونه دي چې هغه یعنې فطرت هم دی او کسبي هم ده. ډېره مننه. شپه شي ټول خلک کورونو ته روان شي، شپه شي ټول خلک کورونو ته روان شي، څه په نه خبره زړه د سړي وران شي. شپه شي ټول خلک کورونو ته روان شي، څه په نه خبره زړه د سړي وران شي. زړونه ولې هغه څه غواړي چې نشته، زړونه ولې هغه څه غواړي چې نشته، خلک ولې نورو خلکو ته حیران شي. اوبرنګ صاحب اورېدل دا یو بل غزل دی ستوری صاحب چې نه خوبو ته رسېدل دي نه سیلونه، نه خوبو ته رسېدل دي نه سیلونه، نه خوبو ته رسېدل دي نه سیلونه، ژوند د ځان غلطول دي ټول کلونه. نه خوبو ته رسېدل دي نه سیلونه، ژوند د ځان غلطول دي ټول کلونه. سیند اخیستی د زوال د اطمینان یم، سیند اخیستی د زوال د اطمینان، سیند اخیستی د زوال د اطمینان یم، ورخطا ورخطا اچوم لاسونه. سیند اخیستی د زوال د اطمینان، سیند اخیستی د زوال د اطمینان یم، ورخطا ورخطا اچوم لاسونه. او زړونه یخ وهلي هیلې میلې نشته، زړونه یخ وهلي هیلې زړونه یخ وهلي هیلې میلې نشته، په ماښام ورځي مینو ته خوبونه. واه دا ډېر زړونه یخ وهلي هیلې میلې نشته، په ماښام ورځي مینو ته خوبونه. څه به یاد ساتو د واورو د موسم چې، څه به یاد ساتو د څه به یاد ساتو د واورو د موسم چې، پکې نه لیکو یو بل ته اوس نومونه. او تللې ښکلې په اوبرنګ د قدر بویه، تللې ښکلې په اوبرنګ د قدر بویه، تللې ښکلې په اوبرنګ د قدر بویه، ستا له چارو احساس کړي دي شعرونه. واه دا هم تجربه شوه. اوبرنګ صاحب په نورو فورمونو کې د هم کار کړی، نظمونه دې لیکلي دي یا سپین شعر یا داسې والله لیکلي مې دي ستوری صاحب، خو ډېر مې نه دي لیکلي، هغه لږ مې هم چې لیکلي داسې دي چې یعنې چېرته مې خپاره کړي ویلي نه دي. ډېر زیات علاقه لرم البته، یعنې لولم یې نظم سره، بلکې د شعر له هر ډول سره زما ډېره ځانګړې علاقه ده.
خوشوي لولم او لیکلو کې ډېر دغه نه یم یعنې همدا غزل ډېر ډېره ښه ده. د وبرنګ ژوند اوس څنګه روان دی؟ مخکې نه ښه شوی که لا هم په خپل حالت پاتې؟ والا ژوند په هر دور کې یا په هر وخت کې هم ښه هم خراب هم ښه حالتونه پکې وي هم داسې حالتونه چې هغه زړه نه غواړي که نه. نو اوس هم د ژوند ځینې برخې داسې شته چې خوندورې دي، داسې وړې وړې برخې به وي چې هغه به مونږ یعنې هغه د ژوند عمومي تعریف همداسې دی. یعنې هېڅ وخت سړی نه شي ویلی چې یاره زه یا زما ژوند ښه دی یا خراب، نه ورته خراب ویلو شو نه ښه ورته ویلو شو. دا ژوند او دا دنیا چې نیمګړې مو ده په همدې چې هر څه نه پکې خرابېږي صحیح او نه هر څه ورکې سمیږي د یو چا. رب دې ښه کړي او د ښهتوب هیلې هم شته که نه. ځې ولې شپې ولې دا فکر کوم تر ټولو د لنډ بهر غزل دی که نه. ځې ولې شپې ولې مه راځه تلې ولې مه راځه تلې ولې زړه نه ځي پښې ولې زړه نه ځي پښې ولې سترګې شي سرې ولې سترګې شي سرې ولې مه وایه چې ولې او مړ دې کړم مړ دې کړم ای ولې وا خاطې مې ولې وا خاطې مې ولې او برنګه ای ولې. د پای دوه غزله درنه ورو برنګ. هوا څه وایي قبلېږي توبې شاید. هوا څه وایي هوا څه وایي قبلېږي توبې شاید، پخلا کېږي مرورې نغمې شاید. او یا د هغې یا د خدای په تلاش یا د هغې یا د هغې یا د خدای په تلاش حتما مطلب دا دی ستا له دال ښې 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 شاید. دا یا د هغې یا د خدای په تلاش حتما مطلب دا دی ستا له دال ښې 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 شاید. برکت دې وي موده وشوه برکت دې وي برکت دې وي موده وشوه ښه نه یم له شوخۍ دې راته کړي ښېرې شاید. برکت دې وي موده وشوه ښه نه یم برکت دې وي موده وشوه ښه نه یم له شوخۍ دې راته کړي ښېرې شاید. بې غرضه لیونتوب غېږه راکړې بې غرضه لیونتوب غېږه راکړې یا بدلېږي د زخمونو څېرې شاید. بې غرضه لیونتوب غېږه راکړې یا بدلېږي د زخمونو څېرې شاید. ستا د سترګو لعاب وګرځم مرمه ستا د سترګو لعاب وګرځم مرمه زړه ته راغلې د رګونو لمبې شاید. دا بیا ووایه ستا د سترګو لعاب وګرځم مرمه زړه ته راغلې د رګونو لمبې شاید. او ستا د نه راګرځېدو له ضده پرته ستا د نه راګرځېدو له ضده پرته ماتې کړي دي د ټولې وعدې شاید. وبرنګ هم لکه باران د غروب یار وبرنګ هم لکه باران د غروب یار دی قرارېږي دردونه د شپې شاید. باران صاحب دې ژوندی چې په هره خاوره وي. بله مه ورو ښه به ښکاره نه شم که ښه ووایم ښه به ښکاره نه شم که ښه ووایم ته وایې څنګه یې زه څه ووایم ښه به ښکاره نه شم که ښه ووایم دا ډېره ته وایې څنګه یې زه څه ووایم. په زړه خبرې دي ما خوري دننه زړه خبرې دي ما خوري دننه زه خو د ازار شم زه یې نه ووایم. سترګې دې جار شمه چې څنګه درته چې څنګه درته د خپل دوزخ زړه د ساړه ووایم. چې ستا په تګ له ما مسرور شي باید هغه ملال شي چې حال زه ووایم. وبرنګه شیر شي حال دورانم درون بس چې په ژبه یې په زړه ووایم. ډېره وبرنګ صاحب ډېره مننه چې په مرکده کې مو راسره برخه واخیسته. تاسې مننه ملګرو دا وه د دې اونۍ هنرکده تر بلې هنرکدې الله حافظ.